السلام علیکم ګران لیدونکو یو بل مهم موضوع چې په انزر ډربن کې هغه د هیډر او فوټر ده کله تاسو انزر ټیب باندې کلیک کړئ تاسو لپاره د هیډر او فوټر ګروپ خلاصيږي چې په دې کې د هیډر او فوټر او په همدې شکل د پیج نمبر په نامه کمانډونه شته لري په تیر ویډیو کې موږ بحث وکړ په کمنټ باندې او لینکس باندې که چیرې دا ویډیو نه کتل هغه سره هم تعقیب کړئ اوس راځو اول موږ بحث کوو په هیډر باندې هیډر څه ته وایي ماوس کرزه تاسو د هیډر اپشن د پاسه ویسئ تاسو د هغې تعریف کړئ نو په دې شکل header تاسو وای header helps you to repeat content at the top of every page. They are useful for showcasing information like title, author and page number. ګوري وای هیډر یا منګه وته ویل شو د صفحې سر برخه وای تاسو سره کومک کوي چې د صفحې هر برخه کې که تاسو د کتاب یا د مقالې عنوان وي اتر لیکوال وي تاریخ وي یا پیج نمبر اضافه کوئ تاسو د صفحې سر کې بلکې تاسو کولی شئ د هیډر په طریقه یا د هیډر د لارې اضافه کوئ او که چیرې همداشان په فوټر کې اضافه کول غواړئ تاسو باید د فوټر یا صفحې لاندې برخې نه استفاده کول غواړئ په دې ویډیو کې موږ په هیډر باندې بحث کوو نو تاسو راشئ هیډر باندې تاسو کلیک کړئ نو هیډر باندې په کلیک کولو سره موږ ته تقریبا بلټن کم ټمپلیټ څخه خلاصيږي ګوري بلانک باندې تاسو کلیک کړئ هیڅ شی باندې فقط دا بلانک هیډر بوي په دې شکل درې کالم هیډر بک دلته لرو یعنی هیډر برادي خو درې کالم بشتون لري بکې دا په دې شکل یو هیډر تقریبا یو ټایټل دې ته ورته تاسو په کلیک کړئ ډور هم شته ده ګوري مختلف هیډر شته بکې زه راځم د هیډر نه استفاده کول غواړم انټیګرل دلته د ډاکومنت نوم ځلی کما نو ځلی کما هیډر ان فوټر دا ما ولیکه نو دا تاسو کوئ شئ رنګ ته هم ته تغییر ورکړئ مختلف دغه په تاسو عملي کوئ شئ د راځم دلته دا رنګ ته تور تاړم او په دې شکل د بولډ کوم او لګي غټوم نو دا به د ستر سره ک زه راځم دلته او دا برخه کلوز کوم نو تاسو وګورئ د صفحې په ټولو برخو کې د صفحې په ټاپ برخه کې دا هیډر او فوټر بلیکل شي پیج ډاون سره تاسو کوئ شئ بل صفحې ته راشئ په دې شکل بل صفحې ته هم کوئ شئ راشئ نو هر صفحې ته تاسو لاړ شئ د صفحې سر برخه کې دا هیډر او فوټر او دا رنګ دا به تکرار راغلی په دې شکل تاسو کوئ شئ د کډور ایډیټ هم تر سره کوي دا مثال ساده د پکاره تراشه په دې شکل شي زړه ته راشه هیډر او فوټر ته تراشه دا ته بدلول غواړي نو تراشه ایډیټ باندې کلیک کا د کې مثال غواړي هیډر او فوټر ذکر وکړي بل سره ولې دا تولیکا بای ډاکومنت دا کوي شي تغییر پکې راوړي او تغییر راوصول پر ډیر ساده انزرټ به تاسو راشي او په هیډر باندې کلیک کړئ را باش ایډیټ باندې کلیک کړئ ساده خوښ نه د کوي شي بدل کې لري کې یا بيخي لري کې دا به نه پکاره راشه هیډر باندې کلیک کا ریموو باندې کلیک کا دا ته کوي شي لري په دې شکل ورنو تاسو هیډر باندې کلیک کړئ کوي شي تاسو نور هیډر هم اضافه کړئ مختلف هیډر شته ده کوي شي هغه استفاده وکړئ په دې باندې تاسو کلیک کړئ سیمافور دا یو بل ټاپ د هیډر ده چې په دې شکل دلته به اتر نوم راځي مثلا اتر نوم دی فرید الله قادری دا اتر نوم ده او په دې شکل ډاکومنت ټایټل زو سیما هیډر اینڈ فوټر دا به اضافه کړه دا تاسو کوي شي احساس کې ته هم تغییر راوړي مثال سایز ما دوبره کړ کلر کې ته تغییر راوصل کړي هر څه کې تاسو په کار وي تاسو کوي شي مختلف ډیزاین په اپلای کړئ نو ډیر ساده هیډر او فوټر ته براشه دا کلوز کې د ګور صفحه هر دي کې به تاسو مدار سټایل تکراری کی او راضی به نو په دې شکل موږ کوي شو د هیډر کمانډ نه استفاده وکړو د ته ورته کچري هیډر تاسو مایکروسافټ افیس نور هیډر تاسو په کار وي دلته تیار شته هغه تاسو کوي شي استفاده وکړئ ګور انسرټ تاسو کار ودلته شته تاسو په کلیک کړئ کوي شي هیډر او فوټر په دې فارمټ کې تاسو درکې دا هم تاسو انتخاب کړئ کوي شي بولډ سایز غټ او په دې شکل دا په هم عملي کړئ او بیا راشي کلوز کې دې تاسو کوي شي بند کړئ نو دا ویډیو زموږ د هیډر لپاره وا اوس لپاره خدای په واد بیا لیدو په هیله